ځمکې له پیدایښت تر دې دمه ډېرې مرحلې او دورې تېرې کړي دي، لکه د جهنم دوره، د یخ دوره او پوره 100 میلیونه کاله باران ورېدو دوره. هغه دورې چې ټولې وچې یو له بل سره نښتې وې، کوم چې د پانګا په نوم یوه لویه وچه رامنځته کړې وه. د دغې وچې سربیره ځمکه د پندلاسا په نوم یو لوی اقیانوس و. د پانګا په ځمکه مختلف حیواناتو شتون درلود. کله چې د حیواناتو نومونه اخلو، د ډېرو ذهن ته ډیناسوران درېږي، یا هم غټ سمندري ژوي، یا هم لوی ماران. خو دلته د پانګا خبره کوو، کوم حیواناتو چې پر ځمکه 300 میلیونه کاله وړاندې ژوند کوو. باید 80 میلیونه کاله تیر شي تر څو پر ځمکه د لومړنیو ډیناسورانو ککره را پیدا کړو. خو موږ نه غواړو د ډیناسورانو په اړه وغږیږو، غواړو په دې خبرې وکړو چې له ډیناسورانو مخکې څه خبرې وې. د ډیناسورانو له دورې مخکې دوره د پریمیان دورې په نوم یادېده. پریمیان دوره 300 میلیونه کاله مخکې د ځمکې له یخېدو وروسته شروع شوې، کله چې ځمکه د یخ یو ګرد توپ ته ورته وه. کله چې د ځمکې حرارت زیاتیږي، دغه یخ ویلې کېږي چې ورسره سم د پریمیان دوره شروع کیږي. همدا د یخ اوبه کېدل پر ځمکه د مختلفو حیواناتو پیدا کېدو ته زمینه مساعده کوي. د پریمیان په شروع کې د ځمکې د حرارت درجه 4 سانتي ګریډ وه، چې د وخت په تېرېدو دغه درجه کال په کال لوړېږي. په دغه دوره کې چې هوا ډیره ګرمه نه ده، اکسیجن هم زیات شتون نه لري. هر څومره چې زیات یخونه اوبه کېږي، پر ځمکه اندازه نباتات او واښه هم ډیریږي. د واښو او نباتاتو له ډیرېدو سره سم آهسته آهسته اکسیجن هم ډیریږي. د وخت په تېرېدو ځمکه د مختلفو ژوندي موجوداتو لپاره د ژوند شرایط برابروي. هممهال د ځمکې په سر آتش فشانونه یا اور غورځونکي غرونه هم فعالېږي. د البزر غرونه تقریبا 25 میلیونه کاله عمر لري. د اور غورځونکو دودونه هوا ته پورته کیږي او دلته شته نباتات خپل اصلي شکل او بڼه بدلوي. د زیاترو نباتاتو ریښې پر ځمکه غځېږي او له پخوا څو چنده قوي کیږي. تر دې وړاندې نباتاتو اوږد عمر نه درلود او ډېر ځل له منځه تلل. په دغه دوره کې میږیانو سر او تنه پیدا کوي، کوم میږیان چې د اوسني عصر میږیانو ته ورته نه ول. له 9 څخه تر 10 سانتي مترو اوږدوالی درلود. د پریمیان په دوره کې یو جالب حیوان چې ژوند یې کوو، دغه حیوان وو ډیمیټروډون. په لومړي ځل فکر کوئ چې دا یو ډایناسور دی، خو نه، دا یو خواړه خوړونکی حیوان دی. په سر یې یو لوی پر شتون درلود. چې د ساینس پوهانو په خبره دا یې سپره وه، تر څو له لمر او باران ځان پرې وساتي. د پریمیان دوره 50 میلیونه کاله اوږدېږي، یعنې 300 میلیونه کاله پخوا. له نن څخه 270 میلیونه کاله مخکې د لیکانوپس په نوم یوه بله جالبه خزنده پیدا کیږي، چې دا غوښه خوړونکی حیوان وو. په بل اصطلاح کې ووایم، یو وړوکی ډایناسور وو. صرف 1 متر اوږدوالی درلود، خو له غوښې سره یې لیونۍ مینه درلوده. هر ژوندی موجود چې ویني حمله پرې کوي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، هوا کال په کال ګرمیږي. موږ هم 270 میلیونه کاله مخکې ته رسیږو، چې د پریمیان دورې یوازې 20 میلیونه کاله عمر پاتې دی. هوا تقریبا نوره ګرمه ده. د ځمکې د تودوخې درجه 25 سانتي ګریډ ته رسیدلې ده. که چیرته ووایو 25 درجې خو ډېره ښه ده، خو په یاد ولرئ دا متوسطه درجه ده، چې د ځمکې اوسنۍ متوسطه درجه 15 درجې ده. نو متوسطه 25 درجې ډیره ګرمه ده. په همدې اساس نه شمالي او نه هم جنوبي قطب واضح ده
ټول ځایونه ګرم. دا وخت د اوبو په تل کې بهترینه ژوند د سمندري ژوو لپاره مساعده ده. تازه لومړني نهنګان را پیدا شوي. دا یوازینی سمندري موجودات چې له پریمیان دورې تر دې دمه په خپل حال پاتې دي. د پریمیان دورې په وروستیو کې د لیستروساریس په نوم حیوانات را پیدا شول چې د ځمکې ډېره کمه برخه یې نیولې وه. دا چې نسل ورځ تر بلې ډېرېده، لامل یې هم پر ځمکه د ډېرو واښو شتون و، ځکه دا یو واښهخور حیوان و. اوس نو صحرایي مږې هم را پیدا شوي. د دې مږو د بدن اندازه 1 متر ده. د حیواناتو له کوچنیو حیواناتو نیولې تر واښو او حشراتو خوړل. موږ د پریمیان وروستی 10 میلیونه کاله دورې ته ورسېدو. په دې دوران کې ورغورځونکي غرونو دود 2 برابره زیات شوی چې ورسره سم اکسیجن یو څه هم کم شوی دی. د ساینسپوهانو په خبره د پریمیان په وروستیو کلونو کې هوا کې فقط 10% اکسیجن شتون درلود، خو دمګړی په هوا کې 21% اکسیجن شتون لري. په میلیونونو او میلیاردونو کلونه د ځمکې عمر تیر شوی، مختلفې دورې راغلي او تللي دي. د پریمیان دوره هم 48 میلیونو کلونو په تیریدو پای ته رسیږي. آتش فشانونو هوا دومره ککړه کړې ده چې پر ځمکه پاتې حیواناتو د له منځه تللو په حال کې دي. صرف د اوبو لاندې حیوانات ژوندي پاتې دي. آتش فشانونو ځمکه خپه کړې ده، ځکه پر ځمکه اوسیدونکي زیات ژوندي موجودات وژلي دي. د پریمیان دوره پای ته ورسېده. د تریاسک دوره شروع شوه. دغه دوره کې ځمکه یو څه مړه شوې زیات ژوندي موجودات یې د لاسه ورکړي او دغه وضعیت 15 میلیونه کاله دوام پیدا کوي، یعنی 245 میلیونه کالو ته رسیږو. په کومه دوره کې چې د ځمکې وضعیت لږ ښه شوی، آتش فشانونه مخ په مړه کېدو دي، واښه له سره د شنه کېدو په حال کې دي. دا هماغه کلونه دي په کومو کې چې لومړنۍ ډایناسوران پیدا کیږي او څه باندې 180 میلیونه کاله پر ځمکه حکمراني کوي. یو 180 میلیونه کاله ډیر زیات کلونه دي. کله چې ځمکه مونږ ویني، مطمئن اوسئ چې حتی په خندا کیږي او وایي به زما په غېږ کې مختلف موجودات راغلل او لاړل، خو انسان لومړنی موجود دی چې ډیر کم عمر لري.